بخیر جوړې جوړ په خیر ګړای په خیر ژوند خدای وختونه خدای ساتیر دی ژوندګي خدای ولا شکر څنګه د مسلمان ولا زه خو روغلم د پکتیونه د پکتیونه راغلی افغانستان نه روغلم افغانستان نه پکتیو څه ده کوزه پکتیو ولایت نه روغلم دلته افغانستان دی افغانستان او ګشمه افغانستان دی او دا بل اول ور مو ډیر کولای دی که سامنے او کابل کولای خایسته دی بلا ډیر خوند راکو او مخلوق هم ډیر لږ د هم کابل راغلی مخکې نه اول وار مې ده اول وار ده اول وار مې ده څرنګه د کابل کابلیان ته څرنګه ده ولا ډیر ښه خال دی زبردست خال دی او منو مې هته نفوس لري افغانستان د متامه پیدا شو چې ولا افغانستان هم نفوس لري مو پر ژبه پام دی او ولا خوشحال شوم خپل دې خځې دې ماشاءالله د افغانستان استل ودون او بریالای کامیاب بود لري نور دې خدای ډېر خدای د بود کې امن خو غلې دی او خو خدای دې څو ورته وایي دا غر واسطه کې شتمنۍ مالداري ټول خلک دې خدای په خپل ودرول کې او سوروس کېږي چې دلته راغلی ولا زه خو نن روغلی یم پاسپورټ جوړوم مو چې د هغه ته بلوټ شو خارج ته کوم ځای خارج کې به ولا ګردیز پورې لوټ شو نه ته ایروک ته هرات خو خارج نه ده وروره هرات هم افغانستان ده دغه ایروت نه بل خارج ایروت څه دی هغه بل ایران نه بل یعنی اختر ده ایروک عراق او عراق څه کاروبار کوي وروره ولا واشه چې شي کوري مغابر څه کوو کنه پوه شو عراق خو افغانستان خدای عراق ولا افغانستان خدای خو بیا لږ داسې درمه صاحب تام غونډه خدا دې مجوال درمه خلاص خو دې نه چې کاډه ورته وکړو دروازه گمرک بندر یا یس اوکی او شرازی ګور نه هغه کلمه انګلیسی هم میگی لیټل می سپیکینګ انګلیش لیټل کام درس خواندی او من 12 هم نفاری شویم 12 هم نفاری یم اصلا په 12 فارغ یس افغانستان چند ولایت داره څلور دیرش خو پنځه درشمه کې داسې جوړ شي چې خال ډیر دی ولا چند ولایت رفتی ته افغانستان څلور دیرش نه چند ولایت سفر کړی او سفر چې ټول ته کړی دی ولا زه کته وایم کنه چې پکتو کې ګرځیدل خو دا مال ور دي چې افغانستان د ناغه تر غلایم کوبل دا یو ګردیز ته لوریم نورا یو ګردیز او کابل دوی د لاړم لاګر باندې د سره تر شو دی وشه دغه نور داسې ګرځیدل نه مې څلور ولایت وشه درې څلور یو خو او خپل ځای کې ډیر بلدي د خپل ځای کې ګرځیدل یو ډیر لکه ځای یو شول مطلب مقبل شول انداسې هغه د خو کابل منور خو خدای یو ځای چې دی کنه شنه داشت نه لري ولا تو یک کار کو بیادر فارسی رخ میفهمی تو اول یک کار کو خدا کنه یک چکر برو طرف مزار و بدخشان خب زیبا حواده مطلب زیبا ولایت است یک دفعه دیگه باز برو به طرف ولایت کندهار و هرات باز از او برو یک طرف دیگه سفر کو ولا راور یم ګرانو څه خبره خو نور زیبا کابل زیبا است خو یک کار مطلب خوښ نشده من یک کار خوښ نشده چې منظره نداره یعنی شین پاس نلری شین پاس داره یک منطقه را به نام پغمان میگه ولسوالی پغمان همیول اونجا بری خنک میخوری کابل زیبا منطقه داره کابل زیبا خکلا لري داره منطقه زیبای کابل ولسوالی پغمان شکردره نه بگرام پروان میشه از او که تر میشی میری بچکوت کلکان فرزه قرباخ اون طرفا را بین سروبی رفتی نو دا کوزه پر لارم دیسه تا لارم نو